دا ورو سوال کړی دی چې په دې قبرونو باندې دا نومونه لیکل که یو سړی دې دپاره په قبر نوم لیکي چې قبرونه ډېر زیات دي او ټول یو شان دي د داسې عقیده خاص نشته دي لیکلو سره خو دې دپاره د مړي دا نوم لیکي چې د قبر دا پته لګي دا به جایز یې که نه الجواب دا خبره ما څو پیرې بیان کړې ده چې اصل دا دی چې په قبرونو لیکل څه دي حرام دي او دې باره کې مشهور حدیث دی جابر رضی الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يكتب عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی چې قبر به سیمټي کېنه په قبر به کېنې نه په قبر به آبادي نه جوړې او په قبر به لیکل نه کړي دا لیکل عام دي نو جمهور العلماء دا وایي چې په قبر باندې لیکل دا مکروه دي لکه امام مالک مذهب والا امام شافعی مذهب والا امام احمد بن حنبل مذهب والا خو یو قول بل دی چې هغه د احناف علماو دی او نور بعض علما د هغوی دا قول دی وایي که چېرته حاجت ورته یي نو بیا پرې لیکلی شي اوس دا حاجت څه دی لکه چې دا قبر پې معلوم شي قبر پې معلوم شي نو انشاءالله زموږ به خپله زړه په دې قول مطمئن دی چې ګنجایش به یي د دې خو د هغې به یو څو شرطونه یي اولنې بله څه نښه به نه ایښودی کېږي لکه اوس رسول صلی وسلم د عثمان بن مدعون قبر خوا کې کاڼی کېښو چې به دې زه د خپل ورور دا قبر پیژنم صحیح شو نو دې اوس وایي چې یاره که دا کاڼی موږ کېدو نو ډېرو خلکو ایښودي دي یا خلک یې اخوا دېخوا کوي که بل څه نښه کېدو هغه رانه هم خلک ګډه وډه کوي نو د دې د لاسه موږ نوم لیکو یوه دا به اولنی شرط وي دویم صرف نوم به یي صرف څه به یي نوم تاریخ وفات او تاریخ شهادت او یا ایتها النفس المطمئنه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او شعر و شاعري او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه او د بزرګانو اقوال دا کیسې به پکې نه وي دا د جاهلیت کارونه دي صرف څه نوم خو ګوره که چېرته د دې نوم د لاسه فتنه جوړیږي بیا به یې نه کوې څنګه لکه اوس یو سړی مړ شو مشهور سړی دی نیکعمله سړی دی او کسان وایي د خپلوان یا کشران چې یاره موږ د ده په دې قبر باندې صرف نوم لیکو چې دا قبر یې معلومي او یره دا ده که د ده دا قبر معلوم شو نو دا خلک راځي د ده نه برکت غواړي او د دې قبر ته کښېني نو څه کول پکار دي دا نوم پې مه لیکه بلکې داسې قبرونه پرېږده چې هیر شي د خلکو نه ډېرو صحابه کرامو او د دین مشرانو هغوی په خپله دا وصیتونه کړي دي چې موږ داسې ځای کې ښخ کوي چې زموږ پته هم ونه لګي بیا د ډېرو انبیاو قبرونه د ډېرو صحابه کرامو قبرونه د ډېرو نیکانو خلکو قبرونه دا چاته نه دي معلوم په هغه ټیم باندې سلف صالحینو دین مشرانو هغه په خپله د دې خلکو نه هیر کړي دي چې دلته فتنه جوړه نه شي او زموږ په ملکونو کې خو ښه وله زور ورکړي چې غواړي چې یو څه جاښه جوړه شي دوی دلته غواړي چې تجارت څه شي تجارت سټارټ شي که